سلامونه او احترامات خواږو دوستانو، امید لرم تاسې به راته راکروغ یاستئ. دوستانو په نننۍ ویډیو کې غواړم تاسې ته د فیسبوک په اړه یو ویډیو جوړه کړم دوستانو، چې هغه د ډارک ماډ په اړه ده، چې څنګه کولی شو د فیسبوک رنګ ته تغیر ورکړو. یعنې د فیسبوک رنګ زموږ سپین دی، نو دې ته څنګه تغیر ورکولی شو، دا تور رنګ ته واړو دوستانو، او څه فایدې لري دوستانو. پر دغه اړه تاسو ته معلومات درکړم دوستانو. هیله ده چې تر پایه راسره پاتې شئ، ویډیو تر پایه راسره وګورئ دوستانو. یعنی دوستانو څنګه کولی شو دغه شانتي د فیسبوک ډارک ماډ یعنی آن کو، او څنګه کولی شو د فیسبوک دغه ډارک ماډ ته خپل فیسبوک واړو، یعنی خپل د فیسبوک دغه رنګ چې دی د سپین څخه تور ته واړو دوستانو. ګورئ په مخکینی کې به تاسو کتلی چې زموږ د فیسبوک رنګ چې هغه سپین و، زموږ پوسټونه به سپین ښکاره کېدل دوستانو. دغه څه رقم چینج کړو دوستانو، او څه فایدې لري دغه ډارک ماډ، نو تاسو ته په نوې ویډیو کې به انشاءالله تعالی معلومات درکړم دوستانو. یعنی دا چې زموږ دغه تور صفحه چې یعنی دوستانو دغه ګورئ زموږ صفحه ګوره سپینه ده، ګوره دا چې توره کو دغې ته څه فایدې رسي. یعنی موږ که فیسبوک مثلا زموږ دوستان دي ډېر چې فیسبوک زیات استفاده کوي، نو ګورئ هغوی چې کله فیسبوک زیات استفاده کوي نو بیا یو قسم سردردي کېږي، همداسې یو ذهني فشار لاندې راځي، هغه هم د دغه سپینې صفحې له امله دی چې ګورئ روښنایي زیاته وي هلته، او بل دا چې زموږ د سترګو لید هم شاید ضعیفه کړي دوستانو. نو څنګه کولی شو دغه تور ماډ ته واړو دوستانو، رابشئ تاسو دوستانو، او دغلته دریو کرښو باندې به تاسو کلیک کوئ، لاندې به داسې راښکته شئ، په سیټینګ اینډ پریویسي باندې به کلیک وکړئ دوستانو. دغه ته خلاصېدو نه وروسته به تاسو راشئ او ډارک ماډ به انتخاب کړئ دوستانو، او دغه به آن کړئ دغه اپشن دوستانو. د دغې آنولو وروسته بس دوستانو راشئ تاسو خپلې صفحې ته چې راشئ دوستانو. ګورئ زموږ د صفحې چې د فیسبوک هغه ډارک ماډ ته وختلو دوستانو، او زموږ صفحه اوس په مکمل ډارک یعنی تیاره حالت ته واوښتله، او په دې کې اوس زموږ د فیسبوک رنګ مکمل تغیر شو او تور شو دوستانو. نو په دې کې هماغه تاسو ته چې مخکې مې ویل دوستانو چې تیاره رنګ وي، نو موږ باندې ذهني فشار نه راځي دوستانو. نو دغه د نن طریقه وه دوستانو چې تاسو ته مې در وښودله. هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي دوستانو.